زه په هغې نه خفه کېږم د یو سړي په وینا باندې خفه شوی وم هغه هم تر هغه پورې زه ما څه پروا نه لرله د هغه په خبرو یا پرې زه نه وم خفه شوی ما ته به خلکو ویل خو ما پسې داسې پروا نه ساتله خو بیا هغه پښتنو په هېچ راواغسته پښتو ژبې پسې راواغسته د هغه خبرې چې ما واورېدو بیا ما په هغه باندې غور وکړو دا خبرو باندې چې ما غور وکړم دا دې څه ګډې وړې خدای دې غر کړي او زموږ دا پښتانه ساده دي دا خو دومره په خبره باندې پوهېږي نه دا دې څه ګډې وړې وي دا خو د پښتو خلاف لګیا دی هم په پښتو کې لګیا دی هم پښتنو سره لګیا دی هم په پښتنو پروګرامونه کوي خو دا خو ټول خلاف دی چېرې هم تاسو د هغه پروګرامونه وګورئ څه نوم یې د هغه یوسف جان د هغه خبره یوسف جان خبره کوم ما خدای شته نوم نه یې چې کله کله د هغه خبره د هغه پروګرامونه تاسو چېرته وګورئ غور سره لږ وګورئ او وویرئ دا دې څه وایي نن ما د هغې پروګرام کتو چا راته ښودو نو هغه لګیا چا نه انټرویو ولي نو په تیاره ده نو په کوڅه کې سپین دي نو هغه سپوله ورلو اسلام علیکم پوتري او اسلام علیکم بیا باقاعده مشرانو ته راستون شو ورته وایي چې ستاسو نه مخکې هغه سپو سره مې ستړي مه شو ما ته مینه ټک ورکړم نو خدای دې غرق لکه نو نه په ښه او نه په بده یې کړم تا کیا کله مې شو تا مایک راغستی ته لیږې اینکري کې ته لیږې پروګرامونه کې نو ما نه خدای ته په هغه غوسه ما نه بې خندا راغله چې دې څه کوي او دا پښتانه دلته ودرېږي څنګه او دلته دا انټرویو ورکوي څنګه نه پوهېږم یې روکې خو زه خیر دغه یو بېله خبره خو ما خبره کوله د خپلې غوسې چې ما له غوسه نه راځي که ما ته څه بد وایي یا ما پیسه وایي نو خدای شته زه دغه نه کومه زه د هغې نه زده کړه کوم چې خپله اصلاح وکړم خو زما قوم ته زما ژبې ته دې ته چې څوک څه وایي نو بیا ما نه برداشت بیا بالکل خپل ځانه بار وځم بیا هر څه وکړم